ما مخکې درته وویل چې دا روژه د څه شي میاشت ده؟ دا د مغفرت میاشت ده، دا د برکتو میاشت ده، دا الله ته د قربت او د نږدې کېدو میاشت ده، دا ته یو شهر صبر ورته وایي، د صبر میاشت ده. لیکن موږ څه کوو؟ په دې میاشت کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم عام حالت کې موږ ته دا وایي، په حجة الوداع کې وصیت کې چې پام کوئ د خپلو ښځو سره نیکه معامله کوئ، د اسانۍ رویه کوئ. اتقوا الله فی النساء، د الله څخه وویریږئ د ښځو په باره کې، ځکه دا د الله تبارک وتعالی د یو فضل او احسان په وجه باندې چې نکاح ده هغه تا ته روا سوي دي، ستا کور ته راغلی. دا ستا مینځه نه ده، دا ستا د کور مزدوره نه ده، دا غیر بشر نه دی، دا هم بشر دی. ته خو پیشنمه یې وکړې بیده سې، پر یوه بجه راکښېنې، جومات کړی یا نه کړی، بیا بازار ته ولاړ سې سودا راوړې، بیا دې ټول د روژه مات دا مبارک وخت په جنجالو په ښکنځلو باندې تېر شو. دا د کور انسانان ټول زړونه ریږدي، د خپل زړه د ربۍ په خپله اوري. کله چې دا د کور مشر راسي، زموږ ملګري به ویل دا د کور نر، دا د کور نر د کور څو سترګې چې راسي نو بس سترګې راکښلي، ماشومان پر یوه خوا غلي په ځای نه ننوځي، ښځې غریبانې په یوه خوا او په بله خوا ځینې کېږي، مخ ته نه ورته راځي. ولې خو ده ته غوسه ورغلې ده، دی خو مشر دی، دی خو سور سترګې دي، داسې نه چې راباندې راوغورځېږي. افسوس پر موږ باندې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په عام حالت کې د ښځو او د کور د معاشرت رویه موږ ته څنګه ښودلې ده؟ په روژه کې دا خو د صبر میاشت ده، د دا روژې احسان ته پر ښځه ولې اچوې؟ دا چې کله سهار راکښېنه 8 بجې ستا بچیان در صفا کوي، خوب نه لري، که غرمه بیده سي د هغه ماشومان پکې غرځي، د خوب یې راکښېني، ماپښین د هغه سره اور ته ولاړئ، دا دیګ پوخ که، دا دیګ پوخ که، دا دیګ پوخ که. بیا یې د روژه مات په وخت باندې دعا یېري د غریبې، ژړا یې یېري، مغفرت یې یېري، د زړه د ربۍ اوري چې خدایه ودله چې دا سالم پر طبیعت ولګېږي که به نه ولګېږي، کوم پر اثر په وولي. ولې دومره ظلم کوې؟ ولې دومره سرکشه یې؟ ولې دومره متکبر یې؟ الله تبارک وتعالی متکبر او سخت رویه سړی نه خوښوي. نبي علیه السلام څخه صحابه پوښتنه کوي جهنم والا کسان څوک دي؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي هر هغه متکبر او سخت رویه او داسې پند د خپل متکبر څخه داسې چې ډبل ناست دي، دغه سړي جهنمیان دي او د الله نه خوښ دي. خندا رویه وکړه، کور ته ولاړ سه، راسه یو کار زه وکړم، سلاته به زه جوړه کړم، سرخان به زه ورکړم، دا یو دیګ زه نو په شوق سره پخوم. داسې پوه کړه چې دا خلک تا ته حیران سي، دا ستا د کور انسانان په کور کې صفت وکړي چې هر چاته دې الله په کور کې داسې مشر ورکړي لکه دا زموږ روژه مات په سرو اوښکو دی. دغه د روژه مات په وخت باندې به ښځه یو دعا کوي، تا ته به دعا کوي، ستا د پور په باره کې به د دې سره فکر ورسره، ستا د اولاد په باره کې به د دې سره فکر ورسره، لیکن دا دعا ته تا نه ده پرېږدي. په دا ټوله روژه نه ده پوه. موږ زنانې وګوره، ولا که یې په تراوو پوه دي، ولا که یې په روژه پوه دي، ولا که په عبادت پوه دي. په هر وخت کې چې څومره د عبادت میاشت ده، زموږ زنانې په دغه میاشت کې د ټول د کور په کار ستړي. ولې په روژه مات کې به 4-5 رقم خواړی دا به تیاروي، د کور مزدورې به تیاروي. بکوي د خدای لپاره ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. د مځکې پر انسانانو باندې رحم وکړه، الله به پر تا رحم وکړي. د بازار خرچه زیاده کړه، د بازار یو شی ورته راوړه، یو شی 2 شی په کور کې پوخ کړه. دا زنانې ته ووایه د روژه مات څخه 10 منټه در مخه راوغواړه، ټول په دسترخوان کښېنوه، ماشومان در سره کښېنوه، ته یې موړ کړه، دې ته ووایه ته خپل خوراک وکړه، زه یې مړوم، ته که د ورځ ستړی سوې. 10 منټه در مخه روژه مات سرخان اوار کړه، سرخان اوار سرخان ته د الله نعمتونه پراته او ته لاس نه ورلې، د الله امر نه سوي، ته دعا کوي، د الله نه قبلوي. دغه زنانې ته دعا وکړه، دا د مغفرت میاشت ورزدایه که دغه د کم دعا وکړه، د روژه مات دعا وکړه. په پیشنمې کومه دعا کوو موږ نه دی زده. لهذا عزیزانو لږ د رحمت او لږ د شفقت معامله کوئ، دا عمر تیریږي، دا د الله تبارک وتعالی په حضور کې بیا به دغه ښځه ستا او ګریوان ته لاس اچوي چې تا خو زه په روژه نه وم پوه کړی، ما د مغفرت میاشت پر ما په کارو تېر شو، زما د برکتو میاشت وه، د جهنم څخه د ازادۍ میاشت وه، ستا په کارو په خدمت تېره شوه. ولې داسې کوې؟ ولې دومره ظلم زما سره کوئ؟ دا ښځې نه دي خبرې. په اسلام کې چې کوم حقوق د دې دي، که دغه ښځه خبره سي د دغه مېړه ته به وایي چې یو کار هم نه در کوم، چې کم پر ما ستا هغه در کوم، نور نه در کوم. خو دا باحیا ښځې دي،
دا په درداره ښځې دي، دا باعفته ښځې دي، دا ستا په خدمت باندې ځان مړ کوي، دا ستا خدمت د ځان لپاره سعادت بولي، خو ستا دپاره هم لږ شرع بیا پکار دی. په دا روژه کې ورحمېږي، په دا روژه کې د اسانۍ معامله وکړي، په دا روژه کې د عفت معامله وکړي.